جندونه تا ته د مستۍ خبرې څنګه وکړم جندونه تا ته د مستۍ خبرې څنګه وکړم اوس مې پیری ده د ځوانۍ خبرې څنګه وکړم او خزان وهلي دي هر خواته د وطن باغونه د ګل بلبل د رنګینۍ خبرې څنګه وکړم او شاهده اوس د چا د زلفو خوشبویي نه راځي زه به د مینې لیونۍ خبرې څنګه وکړم زمونږ د ذاخرو نه راغلی زمونږ ګران مشر زاهد ایوان زاهد صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او موږ سره خپل کلام شریک کړي. جناب صدر، مخامخ ټولو سامعینو، همزولو، مشرانو، کشرانو نیکی هیلې او سلامونه مې قبول کړي. وایي چې لیاقت صاحب د سترګو جنگ او زما زړه میدان جنگ قربان، د سترګو جنگ او زما زړه میدان جنگ قربان او د اختر ورځ ستا ستمونه رنگ په رنگ قربان. د سترګو جنگ او زما زړه میدان جنگ قربان د اختر ورځ ستا ستمونه رنگ په رنگ قربان. او یو شعر بل ویمه چې اثر د ملالۍ د یا قربان پیدا کول دي، اثر د ملالۍ د یا قربان پیدا کول دي او غازیانو کی جذبې په هغه شان پیدا کول دي او په غم باندې غمجن چې د دې کام اوسي ټول عمر، په غم باندې غمجن چې د دې کام اوسي ټول عمر په دې خاوره یو بل فخر افغان پیدا کول. په غم باندې غمجن چې د دې کام اوسي ټول عمر په دې خاوره یو بل فخر افغان پیدا کول دي او کمې د ننګیالو نشته په خاوره د پښتونخوا، کمې د ننګیالو نشته په خاوره د پښتونخوا، سرخیل د ابدالي غوندې یو ځوان پیدا کول. او زمون په کلي کې چینه نشته، چینار نشته، زمون په کلي کې چینه نشته، چینار نشته او د ګودر غاړه باندې سیل منګي کتار نشته. نو دا لیونی ده چې چارګل غواړي پیزوان غواړي، دا لیونی ده چې چارګل غواړي پیزوان غواړي. دلته کې کان د سونې شته دی خو سونار نشته، دلته کې کان د سونې شته دی خو سونار نشته.